د جهان په مخ به نه وي هسې تا غوندې دلبره، پري رویه عنبربویه سنبل مویه سمنبره. د خوشحال خان خټک دغه شعرونه چې د جمالیاتو نه ډک دي، د محبوبې د تعریفونو نه ډک دي، د محبوبې د حسن، د هغې د ښکلا، د هغې د ښایست ذکر پکې شوی دی. دا شعرونه مونږ اورو، د سندرغاړو هم ویلي دي. مونږ د سردار علي ټکر او د کرم خان په اوازونو کې هم اورو. د دې شعرونو مشکل لفظونو، د ګرانو لفظونو معنی ستاسو سره شریکومه. خوشحال خان خټک په دې شعرونو کې خپلې محبوبې ته مخاطب دی، خپلې دلبرې ته مخاطب دی او هغې ته وایي چې ستا غوندې بله دلبره د دنیا په مخ باندې نشته دی. د هغې خصوصیات بیانوي، د هغې خوبۍ بیانوي چې کومه خوبۍ دي په تا کې چې لکه دا د دنیا په مخ په بل چا کې نشته دی. لومبۍ خوبي بیانوي چې پري رویه مطلب د ښاپیرۍ په شانې مخ لرونکي، پري ښاپیرۍ ته وایي. بیا وایي چې عنبربویه، عنبر یو خوشبوداره څیز دی، یو خوشبوداره ماده ده. مونږ یې ذکر کله کله د مشکو سره تړلی هم اورو. مشک و عنبر مونږ اکثر لولو، اکثر یې اورو، اکثر یې وایو. عنبر چې کوم دی نو دا د مئی په خېټه کې پیدا کیږي، په سمندر کې د هغه مئی په ډایجسټیو سیسټم کې د هغې د انهضام چې کومه طریقه کار دی، کومه نظام دی، په هغې کې دننه دا پیدا کیږي او بیا هم د دغه مئی د خېټې نه راویستلی شي. نو وایي چې د عنبرو په شانې بوی لرونکي. لومبۍ خبره یې وکړه چې د ښاپیرۍ په شانې مخ لرونکي نشته ستا په شانې، لکه چې څنګه ته د ښاپیرۍ غوندې مخ لري، د ښاپیرۍ غوندې څېره لري. بیا وایي چې عنبربویه د عنبرو په شانې بوی د چا نه نه خیږي، لکه ستا نه چې کوم د عنبرو بوی ستا د وجود نه ځي، ستا د وجود نه خیږي، نو دغه شانې بل څوک نشته. بیا وایي چې سنبل مویه، سنبل داسې تور رنګې غوندې بوټی دی او دا ډېر زیات ښایسته وي او چې کومه ویښته ډېر ښکلي وي نو هغې ته خلک بیا د سنبلو سره تشبیه ورکوي او هسې هم شاعران د محبوبې د ویښته چې کوم دی نو دا د سنبلو په شانې ګڼي. مو چې کوم دی نو دا ویښتو ته وایي، لکه په ډېرو شعرونو کې مونږ مو اورو، مو کمره په دې شعرونو کې به هم مخکې راشي. مو ویښته ته وایي، نو هغه وایي چې یاره سنبل مویه مطلب د سنبلو په شانې ویښته لرونکي. سمنبره، نو سمنبره وایي سور سپین نرم نازک بدن لرونکی. وایي چې ستا په شانې که د ښاپیرۍ غوندې مخ لرونکي نشته، نو د عنبرو په شان بوی لرونکي هم نشته، د سنبلو په شانې ویښته لرونکي هم نشته او دغه شانې سور سپین نرم و نازک بدن لرونکي هم نشته. بیا وایي چې ګلوزاره زلفماره شهسواره خوشرفتاره. ګلوزار د ګلو په شانې شکل لرونکي، د ګلونو په شانې مخ لرونکي. زلفماره مطلب اوږدې زلفې لرونکي. شهسواره، شهسوار خو مونږ وایو چې یو څوک په اس باندې ډېره ښه سورلي کولی شي، د اس د سورلۍ ماهري. خو شهسوار مونږ په عامو حالاتو کې هر هغه چا ته وایو چې هغه په یو کار کې ماهري. مونږ وایو فلانی سړی د پلانکي فن شهسوار دی، مطلب په هغه فن کې ماهر دی. نو دلته کې خوشحال خان خټک خپلې محبوبې ته، خپلې دلربا ته وایي، خپلې دلبرې ته وایي چې ته شهسواره یې. خوش رفتاره مطلب ښکلی رفتار کوونکي، ښه تلونکي، په ناز و ادا سره قدم ایښودونکي. چې څوک په ناز و ادا سره ګرځي، په ناز و ادا سره قدمونه ږدي، ښکلی چاله یې، ښکلي قدمونه یې، نو هغه یادوي. یا په ناز و نخرو سره هغه قدمونه ږدي، نو هغه یادوي چې ستا په شانې څوک ښکلی رفتار نشي کولی. بادنوشه میپروشه قصب پوشه موکمره. باده شراب نوش سکل چې شراب سکون کی. می پروشه، می هم شراب ته وایي، پروش خرڅولو ته وایي چې شراب خرڅوي. ساقي ستا په شانې شراب ورکوونکي. د محبوبې حسن، د هغې سترګې، د هغې د وجود نور اندامونه داسې وي چې کله دې ته یو عاشق وګوري نو هغه نشه نشه شي. نو په دې وجه باندې دا می پروشه دی ځای کې خوشحال خان خټک خپلې محبوبې ته ویلې ده چې ستا په لیدلو باندې خلک نشه کېږي. قصب پوشه، قصب یو کپړه ده چې عام طور باچایانو یا امیرانو مالداره خلکو به اغوسته. ډېره قیمتي کپړه ده، د سونې د چاندۍ کار پې هم شوی. نو او پوش چونکې اغوستلو ته وایي، مونږ چې کومه وایو چې یاره د بالغ پوش یا د بلستن پوش
یا دغه شان د مختلف څیزونو. نو پوش مطلب دی یا مونږ په دې ګاډو کې وایو چې پوشنګ یې شوی دی، مطلب دغه کومه د پاسه چې په کومه کپړه اچولی شي او د هغې یو قسم له لباس وي ده. نو وایي چې قصب پوشه مطلب ډېرې ښکلې کپړې اغوستونکي، هغه د قصب کپړې اغوستونکي. محکمره د ویښته په شانې نری ملا لرونکي، چې ملا یې د ویښته په شان نری وي. نو وایي چې ستا په شانې داسې نشته. دلنوازه، سرفرازه، عشوسازه، لعبت بازه. دلنوازه مطلب زړه ته خوشحالي ورکوونکي، زړه ته خوند ورکوونکي، تسکین ورکوونکي. سرفرازه مطلب عزت والا، چې د هغې لکه عزتي شان و شوکت په ټولنه کې. عشوسازه مطلب ناز و ادا کوونکي، خلق خطا کوونکي، دوکه ورکوونکي. عشوساز د محبوبې دپاره، د محبوبې د تعریفونو دپاره، د هغې د صفت دپاره، د خوبیو دپاره په شاعرۍ کې استعمالیږي. مطلب یې دی دوکه ورکوونکي، خو دلته کې مونږ په شاعرۍ کې وایو ناز و ادا لرونکي. لعبت بازه مطلب خبرې کوونکي، خبرې جوړونکي، لوبې کوونکي. طربناکه، گریوان چاکه، تل بیباکه، تش تپاکه. طربناک مطلب خوشحالي ورکوونکي، مسرت بخونکي. گریوان چاکه مطلب سیری گریوان. تل بیباکه مطلب چې د چا نه یره ترخه نه کوي، نه یریدونکي. تش تپاکه مطلب اخلاص کوونکي، مخلصه. خود ارایا، خود نمایا، خود ستایا، خوش هنره. خود ارایا مطلب خپل ځان سینګار کوونکي، ارایش کوونکي، د ځان ارایش کوونکي، د ځان سینګار کوونکي. خود نمایا مطلب ځان ښودونکي. خود ستایا په خپله خپلې ستاینې کوونکي، د ځان تعریف کوونکي. محبوبه چې کله ځان ډېر زیات سینګار کړي نو د هغې مطلب دا دی چې دا ځان خلکو ته وښیي، دا د خپل تعریف یو قسم له پخپله کوي، په زور د خلکو نه هم راوباسي چې خلک د دې تعریفونه وکړي، د دې د حسن ستاینه وکړي. خوش هنره مطلب ښه هنر لرونکي، لکه مطلب یو ډېر ښه هنر ته لري، د ځان د ښایسته ساتلو، د ځان د سینګار ساتلو هنر ته لري او هغه ته ډېر په ښکلي انداز باندې لري. غزل خوانه، خوش الهانه، در دندانه، لب خندانه. غزل خوان مطلب چې غزلې وایي، چې شعرونه وایي، غزل ویونکي. خوش الهانه، الهان مطلب جبه، لکه ښکلی غږ لرونکي، ښکلی اواز، خوږ اواز، شیرین اواز لرونکي. در دندانه دا غاښونه چې کوم دي دا د درو په شان دي. در مطلب ملغلرې، په کوم چې په سمندر کې په سیپیو کې دننه میلاویږي. هغه شانې سپین، هغه شانې پړقېدونکي، هغه شانې ښکلي غاښونه لرونکي. لب خندانه مطلب دا دی چې په شونډو باندې د هر وخت موسکا وي، خندا وي. شونډې دې داسې ښکاري لکه چې ته هر وخت موسکی یې، شونډې دې ښکلې ښکاري. لب مطلب شونډې، خندان مطلب خندا کوونکي، موسکا کوونکي. عنبر خیاله، پر خیاله، تل خوشحاله، د زړه غوره. عنبر مونږ ذکر وکړو چې یو خوشبودار څیز دی، خو عنبرین خالونه چې کوم دي نو دا د محبوبې د خالونو لپاره په شاعرۍ کې بیانېږي. هغه خالونه چې محبوبې په خپل مخ باندې لګولي. پر خیاله مطلب لوی فکر لرونکي، ستر فکر لرونکي، اوچت فکر لرونکي، لوړ فکر لرونکي. تل خوشحاله مطلب هر وخت خوشحالي کوونکي، خوشحالي پیرزو کوونکي. د زړه غوره مطلب ښه زړه لرونکي، یا مطلب چې زړونه تا خوښوي، د زړونو غوره یې، زړونه تا غوره کوي. نو په دې شعرونو کې خوشحال خان خټک د خپلې محبوبې مختلف صفتونه، خوبۍ بیان کړي دي، په ډېر ښه انداز یې بیان کړي دي، په ډېر ښکلي انداز یې بیان کړي دي او د شعرونو خوند رنګ یې پې یو په دوه کړی دی.